په حدیث کې یو وخت راغلی دی او په هغه وخت کې الله رب العالمین هر جایز دعا د بنده قبلی او الله یې نه رد کوي. یعنی هر جایز دعا چې یو بنده په هغه ټیم کې وغواړي نو الله رب العالمین به ولې ضرور قبوله کړي او الله ولې نه رد کوي. حدیث کې راځي ابي امامه الباهلي رضی الله تعالی عنه فرمایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا نادى المنادي کله چې اذان کوونکی اذان وکړي نو فتحت ابواب السماء د اسمان دروازې را کولاو شي واستجيب الدعاء او دعاګانې قبلېږي. دا یو حدیث. په بل حدیث کې راځي عن عبد الله بن عمر عبد الله رضی الله عنه فرمایي وی قال رجل ویو سړي ویل چې ان المؤذنین یبذلوننا. یو سړی راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله مؤذن کوونکي چې دي اذان کوونکي دا خو زموږ نه ډېر مخکې لاړ دا خو ډېر زیات اجر وګټو دا خو په موږ باندې غوره شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړي ته وفرمایل قل کما یقولون تم هغه کلمات وایه کوم چې دا مؤذنین وایي. یعنی کله چې اذان کوونکي اذان کوي نو تم هغه کلمات وایه ورپسې او په اذن تحیته کله چې ته د دغه کلماتو نه انتها ته ورسې یعنی اذان ختم شي او تم هغه کلمات ختم کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړي ته ویل چې فصل بیا د هغې نه وروسته دعا کوه څه غواړه د الله نه تعطا تعالی به الله درکوي. یعنی هر دعا چې کوي نو الله رب العالمین به د اذان نفس تعالی درکوي. دریم حدیث سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سنتانی لا تردانی دو دعاګانې دي دو قسمه دعاګانې دي چې الله یې چرته هم نه رد کوي الله یې ضرور قبلوي او قل ما تردانی یا ډېر کم یې الله رد کوي یعنی الله یې خامخا قبلوي. یو الدعاء عند النداء دعا د اذان په وخت کې یعنی کله چې اذان شروع شي هغه ټیم کې هم دعا کولی شي او د اذان د ختمېدو نه وروسته هم کولی شي. نو یو الدعاء عند النداء دعا کول د اذان په وخت کې او دویم عند البأس دعا کول په وخت د جنگ کې چې کله د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې جنگ دی حين يلحم بعضهم بعضا د یو بل سره لاندې وتي دي او جنگ دی او په دغه وخت کې یو مجاهد د الله نه دعا وغواړي نو الله یې ضرور قبلوي. نو د هر اذان نه وروسته دعا کول دا الله رب العالمین نه رد کوي. د اذان په منځ کې هم کولی شي او د اذان نه بعد هم کولی شي. الله رب العالمین به دا دعا ضرور قبلوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده.